الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قدرمند اوریدونکو، نن ستاسو په خدمت کې دعای قنوت وړاندې کیږي. هیله کوو چې تاسو همدغه دعای قنوت لفظ په لفظ واورئ او زده کړئ او خپل واجب ذمه فارغه کړئ، تر څو په واجب لمانځه د وترو په دریم رکعت کې تر سورة الفاتحې او تر سورت وروسته چې کوم تکبیر الله اکبر وویل سي او د هغه وروسته دغه دعای قنوت ویل کیږي. دا واجب دی او دا تاسو زده کړئ. الله تبارک وتعالی به بیا تاسو مأجور او خاوندان د ډېرې لویې حصې د ثواب وګرځوي. همدغه دعای قنوت په تجوید سره دا دی، تاسو یې واورئ. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.